الله رسول فرمای دغه سود خوړل، سود کول یا خوړل، دا هم ډیر لوی د هلاکت سبب ګرځي. دا د هلاکت ځای دی. سود مکوا. د سود لیکانګه بلا نور سره کوي. ما کسان سود سره کوي ما بینس کې ترا واستلې گواه به نه جوړیږي. گواه دا قلم او دوات بلا نور لر راخلي. صحیح سلو کې تا ټول زموږ خط نه دي زته د زموږ خط راولي کدا بلا نه کوي کدي وکتم دغه لوی ګناګار یا او زموږ په معاشره کې سود څو عام دي. سود ډیر عام دی، ډیر عام دی. د الله رسول فرمای ګور هر ورځ دا خبره تیریږي، هر ورځ دا خبره تیریږي. د الله رسول فرمای یور په د سود خوړنګ، یور په د سود خوړنګ. د الله رسول فرمای شپږ ډیر سواره سړی زنا وکي څو ګناه ده. شپږ ډیر سواره یور په د سود خوړنګ هغه دونه لوی ګناه ده، بلکې دغه د یور په د سود تر هغه شپږ ډیر سواره زنا لغټه ګناه ده. و چې ورسه بازار لور شو وسه دا شورمان والا او دا بینکو والا او دا چولمل روډ والا خدای پاک په ژره په لنګوټه په تسبو په دادي خلک ته استلی دي. ابرز چا سر ناس نو دالته مجموعه جماعت ورکې دول جماعت نه سم تیمال ولې و د ازمر ماجد مولوی سامات فتوا را کړله ویلې ول ته دالت منځ کو ته مرزه پروا نه لري پاله 2000 روپۍ ورکه ډیر یخ دي ته مم در جایزه کوي 2000 قلید 2000 روپۍ ورکه. صحیح سلو دا چې اوس مشکو دا د سود خبرې ګرځي ته نه غایې شکار خبرې اول سب کې مولاډ اقامتهم کوي اذانهم کوي ماجتهم جوړ کړی دی. صحیح او قاری صاحب دردنو دردانور بیا دای څه ډیر روپۍ ورکړي وای ګوندې قاری صاحب د کوپر بچاو کني نه قاری صاحب وای 2000 روپۍ مال راوړو ورته نه کافر په دنیا کې نه کافر په آخرت کار نه لري. ما بس خبر خلاص سلام ابس نو د سود کاروبار ته موټر سایکل دار کوي ورور په 1 لک روپۍ دار کوي. صحیح سټیک چې دار کوي شپږ میاشتې بعد ما ته روپۍ راکوي یا سید در کوم بیا یا ما ته دونه قسطونه راکوه کته ما ته روپۍ نه کړه دونه جرمانه. یو قسطو والا کاروبار دی ازما غلط ناس دی قسطو کار کوي یا پاکه دا شیستانه پروا نه لري. قسطو کاروبار پروا نه لري. په لک روپۍ شي دي ته د په 2 لک روپۍ ورکې هیڅ پروا نه لري. خو دلته چې دا تا بیا یو بل مسله یو بل لکې په پوری کړه دا کته ما ته 55 میاشتې روپۍ نه کړه بیا هغه بیا تورې نه دی هغه بیا تورې بیا سود جوړیږي په بیا تورې کې بیا سود دی. بس بیا پر اچي هغه ولاړ او ورجلي ورور بس دلته میاس پر د باندې هغه پیسې چې دی هغه لوړی بل چې وګوري یو موټر سایکل د بسته غټ موټر قیمت پیدا کړی دا څوک بیا څه وایي زموږ د ماجت ملا سما پښتنه کړی دا خو د ډیره پروا نه لري. د ماجد د مولوی صاحب سره بچي جهنم لره، د ماجد د مولوی صاحب سره بچي جهنم لره. واكل الربا سود الله رسول فرمایي ډېر لوی د هلاکت سبب دی، ډېر تباہی سبب دی. ما ونږدې کېږم کنه ولاړ یعنی شپږ دې دامه دی دا یو حدیث درته وایي چې شپږ دې سوار سي زنا وکي څو ګناه ده یو ور په د سود خوړل راغله.